تاسو سوال لازم جواب وکړم مته پته ولګي خو بهرحال حافظ دی موږ ته دواګانې هم کوم څه خفه کېږي دي نو موږ دواګانې ورته کوم هر ښه کار والا ته موږ دوا کوو خو ګیله به دې کوو پوجیانو نه به هم ګیله کوو کو خفه کېږي پولیسو نه به هم ګیله کوو ګیله به دې کوو ګیله روڼه نه کوي د سیاسي خلکو نه به هم ګیله کوو کنځلې هېڅ چاته نه کوو موږ ته څوک کنځلې کوي زه دې مولانو ته هم لیوني کېږم مولانو خدای خاطر وکړئ مولانو د کنځلو جواب په کنځلو مه ورکوئ په شیخ ادریس صاحب پسې یو چا کنځلې کړې ده خو پیسې ګټي اوس یو مولا لګیا دی نو داسې کنځلې ورته کړې دي چې هغه په کتاب کې نشته نو پتا کې په هغه کې څه فرق شو تو ډولې کنځلې کوي خو کوي کنځلې مه کوئ کنځلې موږ حنفیان یو موږ دیوبندیان یو موږ محمدیان یو موږ د کنځلو جواب مشرانو کنځل نه دي ښودلي موږ ته سبق ښودلی امام ابو حنیفه رحمه الله ته چا کنځلې وکړې هغه ورته ویې لکه د خپلو مټو طاقت لرم چې ستا نه بدل والم او پاس مې هم دومره تعلق شته چې هغه ته مې ووینو مری بدله ماته کړي خو واوره زه کو د قیامت په ورځ جنتي شوم او الله ماته وی چې نعمانه زه جنت ته زما دې د الله په نوم قسمي چې زه به هغه جنت ته هله ځم چې تا ځان سره بوځم ما ته به یو سړی کنځلې کوي زما استاد ته به کنځلې کوي زه به ورته کنځلې کوم ما ته به یو سړی کنځلې کوي زما استاد ته به کنځلې کوي زه به یې بچی حافظ کوم زه به یې بچی عالم کوم زه به یې رور حافظ کوم زه به یې لور عالمه کوم دی به ما ته کنځلې جواب راکوي زه به ورته د قرآن جواب ورکوم زه به ورته د علومو جواب ورکوم ګټه به د چای ګټه به زمونږ انشاءالله ګټه به زمونږ او د دې خلکو جبې مونږه کټ کولی شو د دې خلکو جبې مونږه غوسولی شو د دې خلکو جبې سترګې مونږ وښکلی شو د دوی لاس مونږ کټ کولی شو مونږ هغه مولان نه یو د پخوانۍ زمانې واورئ په سوشل میډیا والو مونږ د هغې زمانې مولان نه یو مونږ چې مشرف غونده کې سړی ته سترګو کې سترګې اچولې مونږ تا سترګې وښکلی شو مونږ ستا لاس کټ کولی شو خو ته نادانه یې ته د غیرو په اشاره روانې ته د قادیانانو د پرویزیانو په اشاره روانې زه نه غواړم چې زه تا له هغه جواب درکم زه به تا دپاره دعا کوم او کومې وغوښته سعودي عرب لرې نه دی ملیشیا لرې نه ده زمونږ لاسونه ډېر اوږده دي زمونږ لاسونه زمونږ دا لاسونه ډېر اوږده دي زمونږ روحاني لاسونه ډېر اوږده دي قسم په خدای کو یو ګنټه دی ژوند تېر خو موږ نه غواړو موږ امن والا خلک موږ سکون والا خلک موږ پیغمبري امتیان یو موږ محمدیان یو زمونږ جانان د چې بچا کنځلې کولې ابه د کنځلو جواب په کنځلو نه ورکوو ابه د کنځلو جواب په دعا ورکوو ته په ثوابه کې یو SHO یا DPO تللی وی انډر پلی به څوک نه کوي زنانه به یوازې بازار ته نه راوځي رشوتونو اډې بندې کړې یو دینداره DPO په دیر کې و چې ځان سره په کور کې او په ګاډي کې کپن یې خیو او پلار ته ویلي چې دا کپن دی زما سره ما دپاره به تاسو کپن نه لئ زه د حکومت سره دوکه نشم کولی زه به امن راولم بدماشان یې نیولي وو بدکرداره یې نیولي وو ظلمونو والا یې نیولي وو علاقه یې پاکه کړه ستاسو په ثوابۍ کې چې دا واقع کوله نو ستاسو د پاکستان د خیبر پختونخوا د مدینې د ریاست گورنر وی دا خو د طالب د پولیسو په جامه کې طالب دی ونی چل څه کوي امن غواړي سکون غواړي د خلکو ګاډي محفوظ کول غواړي د خلکو ناموس محفوظ کول غواړي ګناه یې څه دی بدل یې کو ثوابه خلک راووتو بیا یې بحال کو نو راځئ زما د زړه درد دا دی چې په خاندان کې یو مولا کا یو حافظ کا دا یو حافظ به څه کار کوي آخرت کې به در سفارش هم کوي
خو په دنیا کې به د نکاح کوي، جنازه به کوي، کویدنه به کوي، مونځ به درله کوي، سبق به درته وایي، تعویض به درته ښیي، دم به درله کوي. د دې مولا دا کار دی. الله مو دې دنیا ښایسته کا. دا ټوټه پوټه خبرې مې ته وکړې، خو درخواست در نه کوم چې زما دا خبرې په وا وا نه اورئ، زما دا خبرې زړه ته کوزې کوئ. د نن نه د علماو سره تعلق جوړ کړئ، د منبر او د محراب او د دیوال سره تعلق مه جوړوئ، د مولا سره تعلق جوړ کړئ. الله به محافظان عالمان کی.